زه تاسو سره صفا خبره کوم واجه ټول اهل سنت قوم نه مخصوص یو دوا کسان څکه موجوده صورتحال کې ملک سیف الله ذاتی یو موقف اپناو کړی دی هغه راغلی دی هغه د برشخیل ځمکې کې تجاوز کړی دی هغه ته چی نه آئی هغه خبره سره موږ کار نشته خو برشخیل قوم موقف دا دی چې دای مو خاور دی دای مو ځمکه دی دغه ز تجاوز ته دلته چوک کوټه جوړوي دلته چوک ابدي کوي دای مو پر قابل قبول نه دی او دا زه یو صورت کې برداشت نه کوم اول خبره به زه د سی وکم نه د پکار هر خبره ته د فرقواریت رنگ ور کول یا هر خبره ته د شیا سنی رنگ ور کول نه دی پکار کا اهل سنت قوم نه غوړي سدي ته د شیا سنی رنگ ور کی د ته د فرقواریت رنگ ور کی د ملک سیف الله څنګه زب افسوس راویم څنګه ځان ته څنګه مشر نه آئی څنګه خپل قوم پر خپل قرمه پر همیشه پر هغه یو منفی کردار دی او همیشه پر د قرمه بدامنه کې سره پرست یو کردار ادا کوي او حکومت هغه ته تماشا کوي او هغه ووري او هغه راغوري او هغه خلاف اکشن نکېږي مدسي آیو سمود بلشخیل قوم دا قومی موقف تایید و حمایت کو خودی تا دے شیعہ سنی دیتا دی پیرکواریات رنگ نویر کو او اہل سنت قوم دا دیتا دی پیرکواریات دی شیعہ سنی رنگ ماویر کوي و بکسو مصوزائے سیف اللہ خبر سورہ درست دے سورہ زوروار دے او بلشخیل خبر سورہ درست دے پکار دا گرینڈ جرگا دا خبر وکسی او گرینڈ جرگا رغلی دی دا پارا دے جیوسی سکوم آرڈر سی کڑی دی باقاعدہ وہ فیصلہ ہی کڑی دے تاسو لوٹ شوئے دا تجاوزات مسمار کوئی مدیر شوی درور جناب بلشخیلو کے دا ټول قوم انتہائی تحمل و برداشت سرا حالات کسو خپل ځوان خپل بلشخیل قوم موثار کړي دے په خبره بدمنی ما جوړه وای جنگ طرف لوټ نشوي پکور دے گرینڈ جرګا دو جرګې پزاره حکومت ایک گرینڈ جرګې پزاره عمل درآمد یقینی کیو دا مرچے دا تجاوزات چکی مسمار کی ختم دی کی کسو نن جمین آباد مو اٹول 50 رکنی جرگا ڈی سی کانفرنس روم کے کم اہل سنت گرینڈ جرگی مشران دی اگوی بعد آلتے رسی اگوی سرا مختصر یو 15 منٹ دو پارا ایوا خبر دے و انشاءاللہ امید لروس گرینڈ جرگا دی باندے خپل عمال درآمد وکی خپل نگرانے کے دا تجاوزات مسمار کی و خاتم دی کی